سلامونه او نیکی هیلی نړیوال ټلويزيون ته راغلاست. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت په خیر سره تیریږي. یو په زړه پورې مطلب لرو. د انساني بدن خوندیتوب سیستم یو نوې برخه کشف شوې او د انټي بیوټیکو په برخه کې د سرو زرو احتمالي کان بللی دی. دوی خو ولې د بدن یو برخه چې د پروتینونو بیا کارولو لپاره پیژندل کیږي یو پټ حالت لري چې کولای شي د بکتریاو وژونکو کیمیاوي موادو یو زیرمه بهر وباسي. اسرائیلي څېړونکي وایي دا د انټرنټو پر وړاندې د خوندیتوب په تړاو زموږ درک بدلوي او د انټي بیوټیکو د لټون لپاره یو نوی ځای ورکوي چې د میکروبونو له مخ په زیاتېدونکې ستونزې سره مبارزه وکړي، هغه چې زموږ د اوسنیو درملو پر وړاندې مقاومت ښیي. دا کشف پر پروټیزوم تمرکز کوي، هغه کوچنی جوړښت چې د بدن په هر حجره ژوڼکه کې موندل کیږي. د دې اصلي دنده دا ده چې زاړه پروټینونه په کوچنیو ټوټو ویشي او د نویو پروټینونو جوړولو لپاره بیا وکارول شي. خو د تجربو لړۍ چې په نیچر مجله کې په مفصله توګه خپره شوې ښیي کله چې یوه حجره په بکتریا کړه شوې وي پروټیزوم هغه تشخیصوي. دی بیا جوړښت او رول بدلوي. دا زاړه پروټینونه په داسې وسیلو بدلوي چې کولی شي د له منځه وړلو لپاره یې د بکتریا بهرنۍ طبقه خلاصه کړي او بیا یې وژني. کارپوهان وایي د انټي بیوټیکونو نوې سرچینې ته اړول هغه مفکوره ده چې لا هم زیاتو ازموینو ته اړتیا لري او دا به وخت ونیسي. د ویزمن ساینس انسټیټیوټ پروفیسور رفعت میربل بي بي سي ته وویل دا په رښتینې توګه په زړه پورې ده ځکه موږ هیڅکله نه پوهېدو چې دا پیښیږي. موږ د معافیت یو نوی میکانیزم کشف کړ چې موږ ته د بکتریایي میکروبونو پر وړاندې د دفاع اجازه راکوي. دا زموږ د بدن په ټولو حجرو کې پیښیږي او د احتمالي طبیعي انټي بیوټیکو یو بشپړه نوې ټولګه رامنځته کوي. د څېړنې ټیم د دې طبیعي انټي بیوټیکو موندلو لپاره د ډمپسټر ډایوینګ په نوم له یو بهیره تیر شو. دوی په لابراتوار کې د ودې په حال بکتریاو او موکانو چې په سکارۍ، سینه بغل او وینې میکروبي کېدو اخته وو ازموینې ترسره کړې. څېړونکو ویل دوی د ځینو پیژندل شویو انټي بیوټیکو سره پرتله کېدونکې پایلې ترلاسه کوي. او کله چې څېړونکو په لابراتوار کې حجرې واخیستې او پروټیزوم یې غیر فعال کړ د سلمونیلا په شان بکتریاو کړېدو لپاره خورا اسانه و. د لندن په امپیریل کالج کې د ژوند علومو مشر او د معافیت په پروفیسور ډانیل ډیویس وایي دا موندنې ډېرې هڅونکې او ډېرې په زړه پورې دوي ځکه دوی له میکروبونو سره زموږ د بدن د مبارزې په اړه زموږ درک بدل کړ. هغه څه چې په رښتینې توګه په زړه پورې دي دا دي چې دا یو په بشپړ ډول ناکشف شوی بهیر دی چې له مخې میکروب ضد مالیکولونه زموږ د بدن په حجرو کې جوړیږي. دا خورا مهم او حیرانونکی ښکاري. خو هغه دا خبرداري هم ورکړه چې دا د انټي بیوټیکونو نوې سرچینې ته اړول هغه مفکوره ده چې لا هم زیاتو ازموینو ته اړتیا لري او دا به وخت ونیسي. څېړنې ټیم د دې طبیعي انټي بیوټیکو موندلو لپاره د ډمپسټر ډایوینګ په نوم له یو بهیره تیر شو. اټکل د هر کال تر 1 میلیون ډیر خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د انټي بیوټیکو په څیر درملو پر وړاندې مقاومت لري. خو له اړتیا سره لا تر اوسه د نوي انټي بیوټیکو د پراختیا لپاره کافي څېړنې نشته چې اړتیا پوره کړي. د لندن په کینګز کالج کې د مایکروبیولوژي استادې ډاکټر لنډسي اډوارډز بي بي سي ته وویل دا د نویو انټي بیوټیکو لپاره د سرو زرو احتمالي کان دی.